عذابي سخت دی په معمولي خبرم کله لوی عذاب ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په دوو قبرونو باندې تیر شول عبدالله ابن عباس روایت انهما يعذبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوانو باندې عذاب دی نو دا یو چې دی فکان لا یستتر من بوله ده به ځان میچازو له دارونه نه ساتو اوس د میچازو د سانس کې او د داري چې دا دې په بدن ولګېدې د دې دلاسم الله عذاب ورکوي مهربانه بادشاه دی خو کله ګوره په وړه خبر هم سړی رانیسي او صرف په دغه یرم نه کې بلکې امید به هم ساتي الله صحیح ده چې عذاب ورکوي خو مهربانه بادشاه دی کله دې په وړه خبره باندې بخي هم ګورې کله دې په وړه خبره باندې وبخي حدیث کې راځي کنه چې سړی په لار روانو او یو څانګه دې لارې ته راوتې و چې خلک یې تنګول هغه څانګه یې پرې کړه الله چېرته بوتو جنت ته بوتو نو کله داسې مو شي الله نه به یېرېږي الله نه به امید هم ساتي اوس یو دا دی یو دا مؤمن دی او یو هغه شاته مشرک و چې په سخته کې چغې چا ته ویلې الله ته راحته کې څه شروع کړو شرک الله وی آیا دا دواړه یو شان کیدی شي نو یقینا هغه مؤمن غوره دی چې په هر حال کې خپل رب یادوي که خوشحالي ورته میلو شي نو د هغه شکر ادا کوي او که چېرته غم و مصیبت پرې راشي نو بیا څه کوي بیا صبر کوي و هغه الله ته یېرېږي نه د هغه الله سره رابطه ختمېږي نه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويا ایا برابر دیا کسان چې پوهه لري او هغه کسان چې پوهه نه لري چېرته هم برابر نه دي دې کې اوس د علم فضیلت د دغه خبرې نه بعد د دې څه ضرورت و د علم فضیلت ویله سړی الله ته ولاړلی او عاجزي کوي او دعاګانې وغواړي الله پیژني د دې عبادت شان ورته معلوم دی د دې عبادت هغه مقام ورته معلوم دی او خپل رب ورته معلوم دی پیژني نو ځکه ولاړ دی او ځکه سجدې لګوي او ځکه عاجزي کوي نو سوال که چې پوهه دی او پوهه نه دی دا دواړه یو شان کیدی شي نشي یو شان کیدی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نشي برابر کیدی چېرته هم نشي برابر کیدی حتى يلج الجمل في سم الخياط تر دې چې دا اوښ د ستنې په سوري کې نه ننوت اوښ ننوتی شي د ستن په سوري کې نشي نو معنی دا شو چې چېرته هم نشي برابر کیدی دیس کې د علم فضیلت یاد کړي دا یو دلیل دی د علم په فضیلت باندې الله وایي دا کیدی نشي چې یو سړي سره دی د توحید علمي د حلال او د حرام علمي په هغې باندې عمل کوي خپل رب پیژني اخرت پیژني نو هغوی یقینا د هغه جاهلانو نه غوره دي چې هغوی په ګمراهیانو کې پراته دي بعض پکې په شرک کې پراته دي بعض په بدعاتو او خرافاتو کې پراته دي او په دې تورو تیرو کې حیران او ګډوډ روان دي علم خو نور دی علم خو رڼا ده امام شافعي څه وایي
وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور. وخپل استاد وکیع ته مې شکایت وکړو چې حافظه مې کمزورې شوې ده، وی هغه راته وایي چې ګناهونه پرېږده، او وی بیا راته وایي چې علم خو نور دی، علم خو رڼا ده، او الله دا رڼا نافرمانه خلکو له نه ورکوي. نو علم ته یې څه ووایي؟ رڼا، علم نور دی. په علم سره خو هر څه رڼا شي. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم. علم هغه کور اوچتوي چې د هغې د سره ستن نه وي، او د جهالت تلاسه ښه عزتمن کورونه چې دی هغه څه شي، هغه وران شي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ هم په دغه پوهه خلکو کې شمار کړي، او الله دې موږ ټولو ته د دین دا پوهه او دغه رڼا دې الله موږ ته مناسب کړي.